السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ او جوړ وئ، شپې ورځې مو خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړي. دوستانو دغه ویډیو هم د موبایل په اړه ده. ځینې موبایلونه په انټرنیټ کې که ګرمۍ کې او تیز کورونه کې یعنې سلو وي، څنګه کولی شو چې خپل موبایل تیز کړو او ګرم نه شي او موبایل کې انټرنیټ کې ښه کار وکړي. ملګرو به شاید موبایل سیټینګ ته موبایل سیټینګ کې اخري اپشن چې دا اباوټ فون، دا اباوټ فون باندې به چک کې کلیک وکړئ. دا اباوټ فون چې کلیک وکړئ دلته ډېر اپشن دي. په دغه کې به سافټویر انفارمیشن چې ده دغه اپشن به تاسو چې کې انتخاب کړئ. دا اپشن چې کې تاسو به دغه باندې چې کلیک وکړئ. باندې چې کلیک وکړئ دلته چې د څلورم پنځم اپشن ده د بلډ نمبر. دا بلډ نمبر به 0 5 وره داسې ووهئ چې 0 5 وره ووهئ، نو دغه سره به څه شي هغه کوډ ډیولپ اپشن چې دا هغه به په حال شي. دا داسې وایي به 3 یو، نو په اخري ځل چې ووایي ولته تو څه شي هغه پاسورډ درسي. ډیولر اپشن دی وینئ، ډیولر اپشن څه شو فعال شو. ولته تاسو چې موبایل ته کوم کوډ ورکړی وي هغه کوډ ته ورشئ، هغه کوډ چې په خپله ګوته پنګل کوډ وي، کابل نمبر کوډ وي، هغه اخري وینئ ډیولپر اپشن څه شو فعال شو. ډیولپر اپشن چې څه شو فعال شو، دا ډیولپر اپشن به چې کې کلیک وکړئ. په ډیولپر اپشن چې ولته کلیک وکړئ دلته لاړ به شئ لاندې ځینې چې وګورئ دلته کیس بیخ کې به دلته 3 اپشن دي. 3 اپشن کې به زه ته وښیم چې تاسو باید هغه انتخاب کړئ. نو وینئ یو د وینډوز انفارمیشن کال سیکل دا والا اپشن یو دغه یو اخیری د درې اپشن دي. دغه یو ایکس کې دي، دا به 0.5 ایکس کې وروالی یعنې نیم کې بیروالی. دا نه چې کلیک وکړئ وینئ یو اپ ته یو انیمیشن یو 0.5 ده. دا 0.5 دا به چې انتخاب کړئ. د درې واړه به 0.5 چې کې انتخاب کړئ. ملګرو لوړ به لره کوم لره اپشن کې لره په دا موبایل کې ګوته نه وایي، لوړ به شئ خپل موبایل به چک په دا څنګه پاور بټن چې دا په دا موبایل نه کلیک وکړئ، نو خپل موبایل چک منځ کې بټن ریسټارټ وکړئ. چې ریسټارټ کړئ نو وروسته یې وګورئ تاسو موبایل په انشاءالله پراک کوي شوی او بند کېږي نه او ګرمۍ کې به هم نه، په انټرنیټ کې به تیز کار هم کوي. ملګرو دغه ویډیو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شي او زه هم ترې زده کړې وي. که چېرې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او تر څنګ یې یوټیوب چینل مو هغه دوستانو چې سبسکرایب کړی د سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې بل نشان هم ووایئ تر څو زما ویډیوګانې تر هر څه نه مخکې تر تاسو راسي او څه ترې زده کړئ. د بل ویډیو لپاره